قسم دی پر دغه څرګند کتاب چې مونږ دا په یوه ډیره برکتناکه او غوره شپه کې نازل کړی دی، ځکه چې مونږ د خلکو د ویرولو اراده درلودله. دا هغه شپه وه چې په هغې کې د هرې معاملې پر حکمت ولاړه فیصله زمونږ په امر صادریږي. مونږ د یو پیغمبر لیږونکي وو، ستا د پروردګار د رحمت په توګه. په باوري ډول همغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. د اسمانونو او ځمکې پروردګار او د هر هغه شي پروردګار چې د اسمان او ځمکې په منځ کې دی، که تاسې په رښتیا باور کوونکي یئ. له هغه پرته هیڅ معبود نشته. همغه ژوند ورکوي او همغه مرګ ورکوي. ستاسې پروردګار او ستاسې د هغو ډومبنیو پروردګار چې مخکې تیر شوي دي. خو په واقع کې د دوی باور نشته، بلکې دوی په خپل شک کې لویدلي دي او په لوبه کې لګیا دي. ښه نو انتظار وکړه د هغې ورځې چې د اسمان غاړې ته یو څرګند لوګی ښکاره شي او هغه پر خلکو باندې خپور شي. دغه د دردناکه سزا. اوس وایي چې پروردګاره له موږ څخه دغه عذاب ایسته کړه، موږ ایمان راوړو. د دوی غفلت چیرته ایسته کیږي؟ د دوی حال خو دا دی چې په ښکاره توګه دوی ته پیغمبر راغی، بیا هم دوی د هغه خواته التفات ونه کړ او وی ویل چې دا یو لیونی دی چې ښوونه ورته شوې ده. که موږ لږ شانته عذاب ایسته کړو، تاسې به بیا همغه څه وکړئ چې مخکې مو کول. کومه ورځ چې موږ ستر ګزار کوو، هغه ورځ به وي چې کله موږ له تاسې نه غچ اخلو.